السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستړي مه نن درېیمه ورځ ده، د دوهم درس دوهمه برخه ده. نو لکه څنګه چې موږ پرون اسم فعل او حرف وویل، سره له مثالونو په پښتو ژبه. نو نن غواړم اسم فعل او حرف په قرآن کې مو څنګه باید وپېژنو. نو مثالونه یې مستقیما له بسم الله الرحمن الرحیم څخه شروع کوو. هره ورځ چې موږ خپل درس شروع کوو، نو انشاءالله د آیات به هره ورځ تلاوت کوو. په دې خاطر چې انشاءالله عربي به موږ ته ډېر اسانه سي. الله پاک وعده ده موږ سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. په حقیقت کې موږ قرآن د پند اخیستلو لپاره اسانه کړی دی. نو آیا څوک شته چې پند واخلي؟ انشاءالله موږ تاسې ټول اماده یو چې په دې آیات باندې عمل وکړو او څوک مو پند اخیستلی شو چې عربي زده کړو. راځئ د پرونی درس ته بیا یو کتنه وکړو چې موږ څه وویل پرون. اسم فعل حرف. اسم څه ته وایي؟ معنا لري، د وخت سره تړاو نه لري. او فعل څه ته وایي؟ فعل هم معنا لري، هم وخت سره تړاو لري. په څه معنا؟ تېره زمانه کې، اوسنۍ زمانه کې، راتلونکې زمانه کې. که چیرې تاسې داسې کلمې سره مخامخ سواست په قرآن کې چې هغه زمان سره تړاو درلوده، نو تاسې مستقیما پوهېدلی شئ چې دا فعل ده. حرف موږ تاسې پرون وویل چې خپله معنا نه لري، بلکې کلمې ته اړتیا لري. نو لکه زه همدا اوس درس ورکوم. که چیرې همدا اوس په تنهایي سره راسي، هېڅ معنا نه ورکوي. زه له جوماته رالم، له هېڅ معنا نه ورکوي. ولې که وروسته د حرف نه بله کلمه راسي، معنا ورکوي. دا د پروني درس یو بیا کتنه وه. نو د نننۍ درس موخې مو څه دي؟ اسم فعل او حرف پېژندنه د قرآن کې د مثالونو سره. راځئ چې خپل لومړی مثال شروع کړو. موږ هر وخت چې هر کار شروع کوو په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کوو. نو نن به څنګه پوه شو چې موږ څنګه کولی شو چې اوس مشخص کړو چې اسم څه ته وایي، فعل څه ته وایي، حرف څه ته وایي. اول باید معنا ځان پوه کړو چې معنا یعنې ترجمې ته چې بیا تاسې کتنه کوئ. دلته بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او پوره رحم لرونکی دی، دا یې معنا سوه. ولې دلته ما صورت عموم مشخص کړي دي چې بیت معنا په بسمي. اسمي ته وایي، نوم ته وایي. الله د الله پاک نوم ته وایي. الرحمن چې ډېر زیات مهربان دی. الرحیم پوره رحم لرونکی دی. تا اوس پرون مو درس وویل چې اسم فعل حرف باید مشخص کړو چې موږ هغه درس چې پرون ویلی موږ یې څنګه تطبیق کړو. کله چې لمونځ وایو، کله چې موږ قرآن تلاوت کوو، کله چې هر کار شروع کوو په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کوو. نو د دې په معنا باید پوه شو او د دې په هغه حروفو چې اسم فعل او حرف ورته وایي څنګه یې مشخصولی شو. راځئ شروع یې کړو. بي خپله معنا ورکوي پښتو کې پی. نو پی تاسې څه فکر کوئ چې اسم ده، فعل ده او حرف ده؟ اسم معنا لري، آیا پی معنا لري؟ نه، معنا نه لري. فعل څه ته وایي؟ فعل له زمان سره تړاو لري. دلته پی زمان سره تړاو نه لري. نو که چیرې اسم فعل نه وي، دا نو په سلو کې شی ده؟ حرف ده. دې ته څه وایي؟ حرف. دوم اسمي. اسمي څه ته وایي؟ نوم ته وایي. نو راځئ له اسم نه شروع کړو. اسم معنا لري؟ هو معنا لري. زمان سره تړاو لري؟ نه. معنا لري. نو دې ته څه وایي؟ اسم وایي. دا الله. الله د الله. الله دا د الله پاک نوم ده. دا خپله موږ مشخصه کړو. دا شی دی. الرحمن چې ډېر زیات مهربان دی. څنګه چې ما پرون وویل اسم څو برخې لري. د یو چا نوم، د یو شي نوم، د یو نوم، صفت، قید. دا د صفت ده، د الله پاک صفت.
چې الله پاک ډېر زیات مهربانه ده، الرحیمي پوره رحم لرونکی ده. خو موږ موږ وویل چې خپله عربي ژبه له درې کلمو نه جوړه شوې ده: اسم، فعل، حرف. دا الرحمن معنا لري، اوس معنا یې څه ده؟ چې ډېر زیات مهربان ده. د اسم له برخې دې ته صفت وایي، خو موږ باید دلته مستقیما ورته کوو چې دا اسم ده. د اسم برخه ده چې صفت ده. موږ دا درې کلمې عملا پیدا کوو چې دې ته وایي الرحیمي، پوره رحم لرونکی دی. پوره رحم لرونکی دی. څوک پوره رحم لرونکی دی؟ الله پاک پوره رحم لرونکی دی. موږ صفت د الله پاک کوو. نو دا چې ده دا هم اسم د اسم برخه ده چې صفت ورته وایي چې شامل ده. بل کله چې موږ لمانځه ته درېږو او قرآن کریم تلاوت کوو، موږ په بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوو او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باندې شروع کوو. دا خپله اول به ترجمه ووایي: زه پناه غواړم په الله تعالی د شیطان شړل شوي څخه. دا یې معنا ده. نو باید اوس موږ څنګه کولی شو چې اسم، فعل او حرف باید وپېژنو په دې کې. الف په طرف همزه او فتحه یې، دا په دې معنا چې زه، او فعل د اوسنۍ فعل لپاره استعمالیږي. هر وخت چې په قرآن کې د شروع د کلمې الف سر همزه او فتحه وه یا دمه وه، هغه څه معنا ورکوي؟ زه. که اعوذو څه معنا؟ اعوذو فعل ده. اعوذو پناه غواړم، پناه غوښتل. په بې چې د بې کسره په، الله د الله نوم ده. من څخه، من الشیطان د شیطان، رجیم، من الشیطان الرجیم، رجیم شړل شوی. اوس موږ د هر حرف په معنا پوه شو. نو راځئ له دې اول نه شروع کړو. زه څه معنا ورکوي؟ زه دلته همزه، تاسو څه وایئ چې اسم ده، فعل ده او حرف ده. معنا لري؟ هو معنا لري. په زمان پورې تړاو لري؟ نه. نو دا شی ده، دا مستقیما اسم ده. اعوذو، اعوذو څه شی ده؟ پناه غوښتل ده. زمان پورې تړاو لري؟ هو. په تېره، اوسنۍ، راتلونکي کې. دا ده فعل مضارع ورته وایي چې اوسنۍ زمان. دا څه ده؟ فعل ده. بی، بالله، بالله، دا بی خپله چې ده. آیا په خپله معنا ورکوي؟ نه، معنا نه لري. نو چې معنا ونه لري، موږ تاسې په درس کې څه ویلي وو؟ هر هغه کلمه چې معنا ونه لري په تنهایي سره هغه ته څه وایي؟ حرف وایي. الله، بالله، د الله، دا د خپله څه ده؟ نوم ده. دې ته اسم وایي. مینه، مینه، مینه څه معنا؟ ها، مینه آیا دا معنا لري په تنهایي سره؟ نه، هېڅ معنا نه لري. نو که چېرې هر هغه کلمه چې هېڅ معنا په تنهایي ونه لري، څه ده؟ هغو ته څه ویل کېږي؟ حرف ویل کېږي. شیطاني، شیطان نوم ده. دا مستقیما موږ پوهېږو چې اسم ده. رجیمي، څنګه شیطان؟ شړل شوي شیطان. دا د اسم یو برخه ده، یعنې صفت ده. د هغو د شیطان په اړه موږ ته معلومات راکوي چې دا شړل شوی شیطان ده. نو دا څه ده؟ دا هم اسم ده. د اسم کوم برخه ده؟ صفت ده. موږ باید دلته تنها اسم. نو دوهم مثال ته به راسو. کله چې موږ خپل لمونځ شروع کوو، موږ هر وخت وایو چې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. ترجمه به یې زه ووایم: ته پاکې ای الله، او ته د صفت لایق یې، او برکتي دی ستا نوم، او لوړ دی ستا عظمت، شان، او نشته هېڅ معبود پرته له تا نه. دا که چېرې ته هغه د عربي په قواعدو پوه نه سې، مجبور دا میخانیک کې چې کومه ترجمه کومه برخه پورې اړه لري او ای اعلی زه څنګه پیدا کړم. دلته خو اللهم د قواعد باندې نه پوهېږو، اسم چې ته وایي چې ته په دې کې که نسته. نو اوس راځئ چې روی کوم مثالونو سره. له لومړی سبحانه. سبحانه څه معنا؟ پاکي، پاکي بیانوي. د الله پاک. د چا پاکي بیانوي؟ د الله پاک. سبحانه پاکي، پاکي. دا هر وخت چې له تا سره مخامخ شوست په قرآن کې، انک کنتم، کوم، که، دا ټول تاسو، تاسو ټول، ته، د تاسو ضمیر ده، هم مفرد هم جمع، چې به انشاءالله په راتلونکي درسو کې دا په مفصله توګه وایي. خو اوس که چېرې تاسې کله لمونځ کوئ، که په دې پوه سئ چې تاسې
څه معنا ورکوي؟ ته. اللهم ای الله. واو چې ده او بي د حمدي د صفات لایق یې څوک که ته و او تبارک برکتي دی ستا اسمک ستا نوم. دلته که دوه ورې راغلی ترجمه یې داسې کولی شي چې برکتي دی اسمک ستا نوم اسم ته وایي نوم ته وایي او که چې ته وایي ستا نوم. نو راځئ دلته په اول پاکي دا اوس اسم د فعل د حرف دی څنګه مشخص کړم؟ نو لکه څنګه چې ما وویل دا داسې مشخصولی شو چې ویې ګورو معنا لري هو معنا لري پورې تړاو لري نه نه یې لري هر عدد مستقیما شی دی اسم دی. معنا لري هو کله چې معنا ولري هغه ته څه وایي موږ اسم وایي او زمان پورې تړاو ونه لري. اللهم ای الله زمان پورې تړاو لري نه دې ته څه وایي اسم وایي. او زمان پورې تړاو لري نه معنا لري نه نو دا څه ده د معنا لري په تنهایي معنا نه لري او په تنهایي معنا نه لري نو دې ته څه وایي حمد دی د صفت لایق آیا معنا لري هو معنا لري زمان پورې تړاو لري نه هیڅ زمان پورې تړاو نه لري نو دې ته څه وایي اسم وایي. لکه څنګه چې ما په دې سلاید کې وویل اسم معنا لري او کله چې معنا لري نو زمان پورې تړاو نه لري دې ته څه وایي و معنا او څه د حرف ده ولې حرف ده چې معنا نه لري نو بلې کلمې ته اړتیا لري دې ته څه وایي حرف وایي. تبارکه برکتي دی یا برکتي یاست الله پاک ته وایي تبارکه برکتي دی معنا لري و څه ده دا اسم ده. اسمک اسم نوم ته وایي ستا نوم دا څه ده دا اسم ده. دلته و څه وایي و معنا او معنا ورکوي هر هغه کلمه چې په خپله تنهایي معنا ونه لري موږ هغه ته څه وایو حرف وایو. تعالی لوړ ده آیا دا معنا لري هو دا معنا لري کله چې هر هغه کلمه چې معنا ولري موږ هغه ته څه وایو اسم وایو. جدو معنا لري او عظمت شان نو کله چې هر هغه کلمه چې معنا ونه لري هغه ته موږ څه وایو اسم وایو. ستا ته آیا معنا لري هو هر هغه کلمه چې معنا ولري او په زمان پورې تړاو ونه لري او ته موږ څه وایو اسم وایو. و څه معنا او په تنهایي معنا لري کله چې په بدون د له جملې نه استفاده کو نه نو دې ته موږ څه وایو لا نشته دا مطلق ده دې ته څه وایي کله چې په تنهایي هېڅ معنا نه لري نو دې ته څه ده څه وایي حرف وایو. الهه څه ته وایي معبود ته وایي نو په زمان پورې تړاو لري نه په زمان پورې تړاو نه لري نو په زمان پورې تړاو نه لري هغه ته موږ څه وایي اسم وایي. غیر پرته دې ته اسم وایي معنا لري ولې په زمان پورې تړاو نه لري نو غیرو انشاءالله په دې اړه باید موږ په نورو سلایډو کې مفصله توګه خبرې وکړو چې ولې غیرو اسم ده که لکه څنګه چې ما په تېرو سلایډو کې وویل که سره چې هر وخت تاسې مخامخ سواست څه معنا لري که ستا چې موږ ورته وایي دا څه ده دا معنا لري نو کله چې هر هغه کلمه چې معنا ولري او زمان پورې تړاو ونه لري هغه ته څه وایي اسم وایي. اسم د فعل د حرف دا درې کلمې نو نن سیم کله الحمدلله رب العالمین په لمانځه کې وایي کله چې لمونځ خلاص وي ګورئ ترجمې وګورئ چې کوم یو اسم ده کوم یو فعل ده کوم یو حرف دا تاسې نن کورنۍ دنده ده او هر وخت چې تلاوت کوئ له ترجمې سره یې وکړئ او مشخص کړئ چې کوم یو اسم فعل او حرف نو که چیرې ستاسو په هره برخه کې پوښتنې وي یا وړاندیزونه مو زه یې په تکو تورو سترګو منم انشاءالله ماته په کومنټ کې ولیکئ. تر سبا پورې تاسو ته ښه وخت غواړم. الله مو سپارم په دعاو کې مې مه هېروئ. ښه وخت ولرئ.